كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ډیرو محترمو معززو مسلمانانو ورونو، الله سبحانه وتعالى د انسانان او بندگان د دې لپاره پیدا کړي دي چې د خپل مولا سره خپل تعلق قائم کړي، د خپل الله عبادت وکړي، د خپل الله معرفت حاصل کړي، د خپل الله بندگی وکړي، په رب العالمین باندې توکل وکړي، د رب العالمین سره مینه وکړي او په خپل زړه کې د رب العالمین نه ویره وساتي، تقوا اختیار کړي او خپل زندگی د خپل مولا پر رضا کې تیر کړي او بالاخره هغه نعمتونه حاصل کړي کوم چې الله سبحانه وتعالى د خپل صالحین او بندگانو لپاره تیار کړي دي. بشمار نعمتونه د الله رضا خوشالانه. خو زما محترم ورونو، الله سبحانه وتعالى چې ابلیس ته کله امر وکړ چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو ابلیس د تکبر د وجه نه د الله سبحانه وتعالى د امر نه اعراض وکړ، د الله سبحانه وتعالى امر یې ونه منلو، نو الله سبحانه وتعالى ملعون وګرځو، د خپل رحمت نه لرې کړ. ابلیس هغه امتحان الله سبحانه وتعالى په خپل مخلوق بندگانو باندې مقرر کړي. دي کې د الله سبحانه وتعالى حکمتونه دي. ابلیس چې کله مطرود شه، کله چې رجیم شه، ورټل شه، د الله سبحانه وتعالى د رحمت نه لرې کړه شه، د الله سبحانه وتعالى په معصیت کې واقع شه او تکبر وکړه، او بیا به د خپل تکبر باندې اصرار کو چې زه آدم علیه السلام ته سجده ځکه نه کوم چې خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه تا د اور نه پیدا کړی او دا آدم دا مخلوق تا د خاورې نه پیدا کړی دی، نو څنګه زه دته سجده وکم؟ او مسکین په دې نه پوهېده چې د خاورې او د خټې اصل دا د اور نه بهتر دی، او بیا په همدغه تکبر باندې قایم پاتې شه. او الله سبحانه وتعالى د یو وخته پورې مهلت ورته ورکړه. دغه مهلت کې په موږ باندې امتحان دی. ابلیس ته چې الله سبحانه وتعالى دا کم مهلت ورکړی، دا کومه وخت ورکړی، دا د دې لپاره چې په موږ او تاسو باندې الله سبحانه وتعالى امتحان کوي. او ابلیس په دغه وخت کې په زړورتیا سره دا دعوه وکړله چې لأضلنهم، زه به ستا دا بندگان ولأغوینهم، دا به ګمراه کوم او ستا مخلصین او کم بندگان به زما نه بچ پاتې کیږي. زما محترم ورونو، انسان په ګناهونو کې واقع شي، حالانکه د انسان د پیدایش مقصد هغه دا دی چې د خپل مولا عبادت وکړي. د انسان د پیدایش مقصد دا دی چې د خپل مولا معرفت حاصل کړي او د خپل الله بندگی وکړي. خو چون کې شیطان په انسان باندې مقرر دی، نو کله کله د انسان نه ګناهونه کیږي. نو زما محترم ورونو، علاج دا دی چې الله سبحانه وتعالى ته رجوع کول. هر څومره ګناهونه چې د انسان نه وشي، نو پکار ده چې دا خپل
مولا ته رجوع وکړي، دا ګناهونه پرېږدي، ځکه بل ځای نشته دی، زموږ بل علاج نشته دی. د دې د وجې نه الله سبحانه وتعالی د خپل رحم او د خپل فضل او د خپل رحمت په اساس باندې موږ او تاسو ته علاج راښودلی. هغه علاج دا دی چې التوبة والاستغفار، خپل الله سبحانه وتعالی ته رجوع کول، ګناهونه پرېښودل، په ګناهونو باندې پښیمانه کېدل او دا عزم کول چې دا ګناهونه به زه دوباره نه کوم. نو هر وخت توبه او استغفار او الله سبحانه وتعالی ته رجوع. په دې باندې به ان شاء الله تعالی چې موږ او تاسو د شیطان د مکر نه بچ کیږو، د شیطان د جال نه به بچ کیږو. یو واقع مشهوره د زما محترم ورونو چې مخکنۍ زمانه کې یو کس ووی هغه 40 کاله حج ته ته. یو ځوان وی دا خبره واورېدله چې هغه کله په خپل اسمانې برابر شه نو دا یې ویله چې لبیک اللهم لبیک، وی اواز ورته وشه چې لا لبیک ولا سعدیک. د ځوان ته نه تپوس وکړي چې دا څه د اواز دې واورېده؟ وی دې بوډا ورته ویله چې بچیا دا اواز ماته د 40 کالو نه کېږي، 40 کاله زه هر کال حج ته راځم او زه چې لبیک ووایم نو الله سبحانه وتعالی زما د لبیک رد کړي. نو وایي هغه ځوان ورته ویله چې ته بیا هم حج ته راځې؟ نو بوډا ورته ویله چې زما بل درد نشته دی، بل علاج زما نشته دی، زه به خامخا دې الله ته ورمنډه وهم. الغرض مقصد دا دی چې شیطان په موږ او تاسو باندې مسلط دی، په موږ او تاسو باندې د امتحان په شکل باندې په موږ او تاسو باندې هغه مسلط کیږي، خو علاج زموږ او تاسو توبه او استغفار ده. الغرض مقصد دا دی چې د انسان د پیدایش مقصد د الله سبحانه وتعالی بندگی کول دی، د الله سبحانه وتعالی عبادت کول دی، د الله سبحانه وتعالی سره خپل تعلق قایمول دی او خپل آخرت آبادول دی. خو زما محترم ورونو چې شیطان څنګه عهد کړی دی او څنګه دا وعده کړې ده، نو هغه د انسانانو په ګمراه کولو کې ډیر کوشش کوي او کوشش کوي چې د الله بندگان ګمراه کړي، د الله بندگان په ګناهونو کې واقع شي او بالاخره آخرت تباه شي او د الله سبحانه وتعالی په ګناهونو کې واقع شي. د دې د وجې نه په دې نن سبا دور کې په دې زمانه کې الله سبحانه وتعالی د رحم وکړي موږ او تاسو د ګناهونو سره عادت شوي. ګناهونه انسانانو ته ګناهونه نه ښکاري، نو بعضې هغه ګناهونه دي چې د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې ډیر لوی ګناهونه دي او انسانان ور باندې هیڅ پروا نه کوي. محرمات استهان بها الناس، ګناهونه دي چې انسانان ډیر سپک ګڼي. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم. تاسو بعضې ګناهونه چې په دې پاکو خلکو باندې تاسو بدنامه ولګوله، تهمت هم ولګو، دا خو تاسو سپک ګڼئ، دا خو تاسو معمولی څیز ګڼئ. وهو عند الله عظیم، خدا د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې ډیره لویه ګناه ده. زما محترم ورونو د مقدمې په شکل باندې علماء کرامو د ګناهونو دو قسمه ګناهونه دي. یو ته کبیره ګناهونه وایي، لوی ګناهونه، الکبائر لوی ګناهونه، او بل چې دي صغیره ګناهونه، الصغائر واړه ګناهونه. یو آیات کې دې ته اشاره شته ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. د الله بندگان هغه کسان دي چې د کبیره ګناهونو نه ځان ساتي، د فواحشو نه ځان ساتي. نو د دې آیت نه داسې معلومیږي چې څه ګناهونه کبیره دي او څه صغیره دي. په دې کې مختلف اقوال دي د علماء کرامو. بعض علماء کرام حد معلوم کړی چې 80 دي، 80 دي، 90 ته رسیږي. خو د دې باره کې یو جامع خبره غدا ده چې ګناه کبیره هغه ده چې د هغې په باره کې یا لعنت ذکري یا وعید ذکري یا په هغې باندې حد جاری کیږي.
مثلا زانی باندې حد جاری کیږي، قاتل باندې حد جاری کیږي، سارق باندې غلا کوونکي باندې حد جاری کیږي، نو دا ګناه کبیره ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې ګناهونو باره کې لعنت ذکر کړی، لعن الله الواشمه والمستوشمه، لعن الله الواصله والموصوله. نو الله سبحانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ګناهونو باره کې لعنت ذکر کړی. نو د کوم ګناهونو باره کې چې لعنت ذکري یا وعید ذکري، فبشرهم بعذاب الیم، داسې آیاتونه دا چې کوم ګناهونه نو دا ګناهونه کبیره. نو او لوی خبره هغه دا ده چې سلف دا فرمایي چې تاسو لا تنظر الى ته دې ته مه ګوره چې دا ګناه کبیره ده که صغیره ده. لا تنظر الى المعصیه ولكن انظر الى من تعصيه. د ګناه لویوالی او وړوکوالی ته مه ګوره، بلکې دې ته وګوره چې ته د کوم ذات نافرماني کې، د خپل الله کبریا، د خپل الله لویي، د خپل الله عظمت په زړه کې راوله. د دې د وجې نه انسان چې کله د الله سبحانه وتعالی د عظمت تصور وکړي نو په ګناهونو باندې خپېمانه شي او په زړه کې د رب العالمین نه حیا راشي. نو ان شاء الله تعالی موږ به تدریجا هغه ګناهونه ذکر کوو چې د معاشره کې ډېر عام شوي دي او خلکو ته ګناهونه نه ښکاري، بیخي ورسره عادت شوي دي. د دې لپاره چې دا ګناهونه موږ وپېژنو او ځان ترې وساتو. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.